الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن معزز و برخوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دوهمه سپاره کې 102 آیات مبارک د سورة بقره دا پیدا کوي له ما سره یې لولئ. د آیاتونه تر راروانې رکوع پورې د تیرو سبقونو د ویل سوو سبقونو خلاصه او تفصیل ده. په تفصیل سره د هغو خلاصه بیانوي په وضاحت او په تشریح سره. الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، کلو خوري من طیبات ما رزقناکم، له پاکیزه هغو روزیو څخه رزقناکم چې درکړي مو دي تاسې ته. واشکروا لله، او شکر کوئ خاص الله لره، ځکه د روزي ورکوونکی یوازې الله ده. دا د الله احسان ومنئ. ان کنتم ایاه تعبدون، که یی تاسې چې خاص الله ته عبادت کوئ، نو بیا به د خاص الله شکر باسئ. روزي به له کوم بل مدرکه څخه نه بولئ. وسایل و اسباب په دنیا کې ډیر الله ورته پیدا کړي، خو رازق مطلق الله تبارک وتعالی ده. دا به منئ، دا به عقیده لرئ. او له حرامو څیزونو چې اجتناب وکئ. حرام شیان الله تبارک وتعالی په دې آیات مبارک کې فرمایي انما، بېشکه همدا خبره ده، حرم علیکم، حرام کړي الله په تاسې المیتته، مرداره، یعنې چې په خپل مرګ باندې کوم شی مړ سوی او چاړو د حلالې نه یې پې تېره سوي، نو هغه ته میتته وایي. دا شی په تاسې حرام ده. والدم، او وینه در باندې حرامه ده. ولحم الخنزیر، غوښه د خنزیر در باندې حرامه ده. وما اهل به، او هغه د هغه شي غوښه در باندې حرامه ده چې غږ پورته سوی، اهله چې غږ پورته سوی به په علالولو ذبح د هغه باندې لغیر الله، د ماسوا د الله، د غیر د الله نوم پې پورته سوی، لکه د لات په نامو، د منات په نامو، د عزا په نامو باندې حلال کړی سوی. نو دا د بت په نامو باندې حلال سوی شی ده، دا روانه ده. همدارنګه په حکم د دې کې فقها هغه علالې هم په دې حکم کې راولي، اگر که د دغه علالونکی خو کافر بلل کېږي، ځکه چې دی خو اصلا بت مني په خدایي سره، نو د بت په نامو باندې غږ پې پورته کوي. خو د غوښې د حراموالي په حکم کې فقها د هغه غوښې حکم هم حرام بللی چې کوم څوک مصر پاچا یا یو معزز سړی څوک راځي او ځینې خلق خالي د هغه د خوشحاله کولو دپارې په لار کې ځای په ځای باندې کیمپونه لګول سوي او د هغه د اعزاز دپاره پسونه علالوي، مالونه علالوي. هغه حلال ذبیحې، حلال مالونه هم حرامیږي. قانون شرعي فقهي دا ده چې کومه وینه توییږي، هغه وینه د غیر د الله په نیت باندې توییږي، چې د الله نیت نه یې پکې، نو هغه د وینې وال شی حرامیږي، خوراک بیا غوښه بیا حرامه ده.
او که مقصود د هغه شي په حلالولو کې غوښه وه، هغه غوښه میلمانه که مصر ده که کسر ده هغه ته عزتمند ده که بې عزته سړی ده، هر څرنګه قسم سړی چې ده د غوښې په خاطر باندې هغه پسه هغه ته حلالېږي، اگر که په هغه کې هم تعظیم د هغه د عزت د هغه د وقار درنښت د هغه ده، خو هغه بیا په اکرام ضیف کې راځي، هغه بیا حلال ده او بلکې ثواب ده، هغه جوانمردي ده، سخاوتمندي ده. او که نفس وینه تویوي غوښه کې مقصد نه وي نو هغه غوښه حرامېږي، هغه فقط دغسې تعظیم فقط یو د الله په کار ده، لکه قرباني کې وینه د الله دپاره تویېږي. نو دلته هغه کس چې څوک مصر ده، پاچا ده، والي ده، صاحب رسوخ څوک ده، ځینې خلک ځینې قومونو کې عادتونه دي په پاټک باندې کیمپونه ورته وهلي چې هغه رارسېږي هلته یو بیان میان هم کوي او هغه دپاره یو څو پسونه مسونه حلال کړي، نور هغه په مخ باندې پسې روان وي، هغه پسونه خالي د هغه د خوشحالي او د تعظیم دپاره یې وینه تویوي، نو دا بیا اهل په غیر الله کې شاملیږي. دا ټول حرام شیان دي، د دغو خوړل حرام دي، خو الله تبارک وتعالی د ځینو مجبورو انسانانو استثنا تیر کړي. فمن اضطر، نو څوک چې اړ سو، مجبور و، محتاج سو خوړلو د حرام ته، چې هغه له لوږې داسې حد ته ورسېدو چې که دا حرام ونه خوري، دا حرامو مرداره غوښه ونه خوري نو هلاکېږي. نو څوک چې داسې اړ و محتاج سو، اوس نو هغه له دا حرام غوښې و ماله چې څه خوري غیر باغن، چې نه مزې اخیستونکی یي، چې دی خوند ترې اخلي، د خوند په نیت باندې خوري، ولا عادن، او نه زیاتی کوونکی یي له اندازې د ضرورته، چې دی کله ډېر مجبور سوی ده چې که نور څه ونه خوري د هلاکت خطره او خوف یې ده، خو دی د هغه هلاکت له اندازې چې نور هم خوند یې پسې ورکړو، د خنزیر غوښه ده ښه یې پسې ووهله، یا د خنزیر غوښې دی د مزې دپاره خوري، او هغه دا مقصد نه و، صرف صد رمق د مرګه چې د بچ کېدلو په نیت باندې یاتي، که د خنزیر غوښه یي، که د خره غوښه یي، که د مړزګې غوښه یي، که د بوت په نامو باندې حلال سوی شی یي، فلا اثم علیه، نو نسته ګناه په ده باندې. ان الله غفور رحیم، بېشکه الله پاک ډېر بخونکی پوره مهربان دی. الله تبارک وتعالی په دې لاندې آیات مبارک کې فرمایي ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، دغه مضمون مخکې موږ تاسې لوستلی ده. خلاصه د دې مضمون په باب د رشوت کې ده. پورته درجه د رشوت هغه ده چې د خدای کلام او د خدای را نازل سوی دین آیاتونه یو څوک تغییروي، تحریفوي، بدلوي. دا د یهودو د نصاراو خصلت و چې د تورات په حکمو کې دغسې تغییر کاوه. او که په فقهي مسایلو کې هم څوک د دنیوي لالچ په خاطر باندې، د دنیوي مفاداتو په خاطر باندې یو چاته فتوا ورکوي یا حکم ورکوي، قاضي قضا کوي، مفتي فتوا ورکوي، او هغه په خلاف د هغه څه چې هغه فقهي حکم د هغه خلاف ورکوي، نو هغه هم په دې حکم کې داخل دي. الله پاک فرمایي ان الذین، بېشکه هغه کسان، یکتمونه چې پټوي، ما انزل الله من الکتاب، هغه حکم چې نازل کړی الله له کتابه، له اسماني کتاب کوم حکم پټوي، ویشترون به ثمنا قلیلا، او اخلي په هغه باندې پیسې لږ. د دې تفصیل مو تیر کړی و چې که ټوله دنیا په دغسې معامله کې دی واخلي هم لږ ده په مقابل د حکم د الله کې، یعنې په رشوت کې پیسې واخلي، نو دا که څومره هم ډېرې اخیستي خو لږ دي. الله فرمایي چې د دې سزا څه ده، د څه شی وخوړل، اولئک، دا کسان، ما یأکلون فی بطونهم، نخوري دوی په ګېډو خپلو، په نسانو خپلو، الا النار، مګر اور د دوزخ خوري. دا ګویا داسې سود لکه دوی چې د دوزخ اور نسته کته کړی، نو خامخا به د هغه بدله دوی تیروي او د هغه سزا او جزا به تیروي. بله سزا یې دا ده، یو خو دا ده چې هغه خوراک د هغه شي، د هغه رشوت مال خوراک لکه اور چې نسته کته کوي، یو خو دا. دوم دا در چې الله پاک فرمایي ولا یکلمهم الله یوم القیامه، د رحمت خبرې او د نرمي خبرې به نه کوي الله له دوی سره په ورځ د قیامت. سبحان الله، الله هم دې نجات نصیب کړي. الله به تیر مروري.
ولا یزکیهم نه به معافیي او صفاکیي او پاکیي دوی، نه به سفارشي ته د سفارش اجازت کیږي، نه به الله له خپله عنده له خپله طرفه له خپله نزده دوی ته معافي کوي، بلکې دوی به خامخا د هغه رشوتي جرم سزا د رشوت د جرم سزا تیروي. مسلمانان دې ډېر متوجه وي. د رشوت داسې سزا ده، رشوت داسې ګناه ده چې په صریح د نص د آیت باندې، په عبارت د آیت باندې دا ثابته ده چې د هغه معافي نشته ورته. ولا یزکیهم، الله پاک یې نه پاکوي، الله پاک نه ورسره غیږي، او دا خوړلی شی سوچه د جهنم اور یې لکه چې نسته کړی. او الله پاک فرمایي چې ولهم عذاب علیم، دوی لره عذاب دردناک ده. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دا هغه کسان دي چې وایخسته ګمراهي په هدایت باندې، ګمراهي یې پرې راواخیستله، هدایت یې پرې ورکو. والعذاب بالمغفره، وایخست عذاب په بخښنه او په معافي د الله باندې. یا الله پاک دربار ډېر لوی ده، الله ډېر غفور و رحیم و مهربان و مغفرت کوونکی ذات ده. خو که دوی داسې جرم و ګناه نه وای کړي نو دوی به دا سزا یقیني نه وه، دوی ته به کیدای شي معافي سوي وای. نو الله تبارک وتعالی په اخر د آیت کې فرمایي فما اصبرهم علی النار، څه عجب صبر کوونکي دي په دوزخ باندې. دا څرنګه زړور خلک دي، څرنګه بادر خلک دي چې دوی په جهنم باندې دومره زړور دي چې دلته د یو څو پیسو په مقابله کې دوی خپل آخرت داسې تباه کوي، بربادوي. الله تبارک وتعالی فرمایي ذلک بأن الله نزل الكتاب بالحق، دا ځکه چې الله تبارک وتعالی نازل کړی کتاب په حق سره. د کتاب ټول حکمونه حق دي، ټول مسائل یې حق دي، ټولې فیصلې یې حق دي، که هغه اصولي فیصلې دي که فروعي فیصلې دي، ټول یې حق دي. نو د حق په مقابل کې پیسې اخیستل، حق تغیرول او تحریفول، دا د الله پاک ډېر ناخوښه عمل ده. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې وان الذین اختلفوا فی الکتاب، بېشک هغو کسانو چې مخالفت او اختلاف وکړو په کتاب کې، د کتاب په مسائلو کې دغسې تغیرات وکړو او دغسې تحریفونه یې وکړو، لفی شقاق بعید، دا خامخا په مخالفت ډېر لرې کې دي له حقه، چې دوی په ډېر لرې واټن باندې له حقه بېلارې سوي دي، له حقه چپ سوي دي. نو الله به دوی ته، الله جل جلاله د دوی د هدایت لپاره اسباب ډېر کم دي، مګر هم په خلوص و اخلاص و نصح سره توبه وباسي. رشوت خواره دي توبه وباسي، او په دغه ژوند کې د توبه وباسي. که یارې له دغه رشوته سره دوی مړه سي نو بیا به دوی د دغه سزا بلکل خامخا تیروي، ځکه زموږ عقیده داسې ده چې ځینې له عصاتو، ځینې له ګناهګارانو څخه به هم جهنم ته ځي، خو هغه داسې دومره فرق لري چې له کفارو سره، کفار به ابدي همیشه دپاره په جهنم کې، دوی به د خپلې ګناه د توغ دپاره، د خپلې سزا د تیرولو دپاره په جهنم کې. الله جل جلاله هم دې په طرفة العین کې د جهنم له حالت او لغه طرف او لغه بوی او لغه دوده وساتي. هیڅ طاقت یې نه لرو. الله تبارک وتعالی هم دې نجات نصیب کړي، له رشوته مو دې الله تبارک وتعالی وساتي. دنیوي او اخروي تباهیان یې په مخ کې دي، د رشوت په باندې مرتبې دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات.